د بادغیس ولایت د جوند ولسوالۍ تقریبا پخوانی غور نو دا دلته یوه تاریخي کلا ده چې د اثارو نه داسې معلومیږي چې اسلامي شعایر دي ورباندې ځکه دغه د رواق نښه چې دا آیتونه دي ورباندې نو ضرور ډیره تاریخي ده او داسې معلومیږي چې دا د اسلام تاریخ ده ځکه چې دا عربي لیکل او د آیتونو لیکلو نه داسې معلومیږي جوړښت اسلامي جوړښت ده یعنې کیدلی سي چې د غوریانو د خلافت نښه وي پکې نو که د اطلاعات و کلتور وزارت دې ته توجه وکړي چې دغه تاریخي کلا د جوند په ولسوالۍ کې دې ته څه وایي شاهي مشهد په نامه باندې خپله دا ځای څه نومیږي بیا شاهي مشهد دې ته یوه ځانګړې توجه وکړي او دغه تاریخي اثار بیرته وپېژندل سي دلته بیخي زه فکر کوم چې څوک راځي نه دې نه څوک خبر وي همداسې به یې ولي صاحب محترمه ځکه نو دا یو د موږ دپاره ډېر تاریخي ډېره غټه کلا ده صرف یو دوه نور رواقونه یې پاتې دي نور ټوله نړېدلې ده